دا خبره مې لوړګي کې کړې وه چې دا باتی د غوږ نه وباسه چې ستا د ټول عمر دلته په مردارو کې تیري، ټول عمر ستا کور دی د ویسیارو ناټک او ډمخانه جوړی، ته دی د شرابو سپلایګرې او ته دی د هیروین سپلایګرې او د مرګ نه وروسته به دی شیخ ګل صاحب او صدیق باچا ستا جنازه وکړي، پټې شو چې جنت ته که د جنت په سترګو ولیدو په دې عمل په دې جنازه دا ګیره به د سپي په کونه وله. قرآن ویلی دی، دا زما خبره نه ده، خو دا خبرې درته کوم ځکه چې د قبایلو نوم بد واورم، په خدای قسم پې خفه کېږم ځکه چې زه قبایلي یم، زه پې خفه کېږم. که دا واورم چې قبایلو پلانې ورانې وکړو نو زما سترګې په پېښور کې ټیزنې شي، زه پې وشرمېږم. اوس بیا خبره ده چې دا جرت څوک ونه کړی شي چې ما ته مخامخ ووایي چې تمہارے قبائلی ایسے ہیں، لیکن زه خو پې وشرمېږم که دا قرآن ویلی دی. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم احسب الناس، خلق دا گمان کوي ان یترکو چې دوی به خلاص شي، ان یقولو آمنا، خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی، په دې ټکي به ته خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی، ستا بیړی به په ګرداب کې ګیره نه، ستا د لستوړو نه به په میدان کې ګولی وتې نه، په تا به آسماني آفتونو امتحانګاه جوړ شوی، ته به په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی. یا خدای غفور دی، قرآن ویلی دی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانت څه شي په غرور کې واچولی چې الله کریم دی، څه په غرور کې واچولی؟ تا د هغه د قهر او د غضب آوازونه نه دي اورېدي؟ وګورئ په پاکستان کې د چا دا خوب هم نه و لیدلی چې صدر ایوب بم خدای رانیسي، لیدلی و چا؟ خبره کوئ ستاسو صدر ایوب هیر دی. مونږه د مومندانو وروڼه یو، په قبر کې یو مومن نه ملیکو تپوس وکړو من ربکه، هغه ورته ویل جوکه غولې څه رب رب کې، یو قپ مړی به نه وي چېرته وږی یم. پرونی کیسې دې هېرې شوې، نوې معاملې دي. صدر ایوب عائلي قوانین جوړ کړي، دا علماو ته پته ده. عائلي قوانین کې یو شق داو چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړی، ځه و بیړه دې غرقه شو. دا به څه کېږي؟ علما ورپسې شو چې بیخ دي وځه په دې قانون. اوس مونږ زاړه یو، ګیرې مو هم پرېښې دي، د سوټامیرو زمانه ده، که زمونږ دا زړې چېرته په ځوان مینې شي او راته ووایي چې یو دوه درې شیخ صاحب طلاق مې کړې، زه دا بل میړه کوم، بیا به مونږ څه کوو؟ پې ونښتو، چې پې ونښتو لاړو انجام یې وګورئ.
نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. یحیی خان ورپسې راغی. د یحیی خان په دور کې د شرابو سیندونه روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي او دا د انګریزانو د پرکټو د ښځو پرتوګونه یو بلې سره بدل شي. راشئ د صدر کلب کې اطلاع اوس هم وګورئ چې د شپې پکې پاگل ډانس کیږي. باته یې مړې شي، ته زما ښځه رانیسه او زه ستا ښځه رانیسم. ولې تاسو نه وینئ؟ په صدر روډ راشئ وګورئ دا ایرړی ګډې ماسخوتن موټر والا او د صدر په سرکونو چکر وه، هر قسم ګډه میلاویږي پکې. راشي دا د پټې خبرې نه دي، هر قسم ګډه. ما ته یو افسر وویل تا او مونږ کې څه فرق دی؟ مال ما او تا کې ویل مال هېڅ یو فرق دی. ستام دوه سترګې زمام دوه سترګې، ستا یو سر زما یو سر، ستا دوه خپې زما دوه خپې، ستا یو خوله زما یو خوله، ستا یو ښځه زما یو ښځه. فرق ما او تا کې نشته. ویل نو یو فرق څه دی؟ مال یو فرق دا دی چې ښځه ستام یوه ده او زمام یوه ده. زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی. تاسو خیال راغی؟ قرآن حفاظت له به پیریان نه راځي، نه به ملایکې راځي، نه به دیوان راځي. قرآن ستاسو کتاب دی. ستاسو دی که نه دی؟ د چا دی؟ تاسو کتاب دی، دا علما دي، دوی زده کړی دی، تاسو ته به یې وایي. قرآن ویلی دی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن ویلی وقرنا، اے پیغمبر دے خلقو ته ووایه چې ښځې په کورونو کې کښېنوئ. خبردار چې ښځه د کور نه بهر ولځي او که ووته مړي ژوندي ته اسپتال ډاکټر ته ووته نو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبره که ضرورت دپاره ښځه ووته نو ښځو ته ووایه چې ټیټ به لاندې ګورې او روانه به پاس به نه ګورې چې پردی سړي باندې دې سترګې ونه لګي. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. سړو ته م ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ. د باړې دکانداران به سترګې ښکته کړي چې ښځې وله ورشي. اوس خو تاسو هم رشوت درکوي، دې میدان کې درته مارکیټ جوړوي، څه پې خوشحال یې. او خدای دې پر باندې شمس خدای دې تخت و بخت برقرار لره. دلته به هم درته د ښځو ډیپو جوړ شي. اوس هم درخواستونه ورکړي دي چې
دوا نه به مې نه وباسې دکان نه به مې نه وباسې اوس نه ورکوي قرآن دی د چا د کور شی نه دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځې به مښکته ګورئ او سړي به مښکته ګورئ دا زما د کور شی نه یو خبره مې کړې وه په ښار کې په دې ټوله تیاره راغلی و ماله چل راځي ښځې بندول ماله چل راځي اعلان به وکړم چې ښځې کومې چې د کوره وځي دا خرې دي هر خر چې ونیوه تپوس به ترې نه کوم اخبارونو کې ښځې راپسې شوې ښځو بیانونه ورکه چې بجلیګر ملا شریفو ښځو بې عزتي کړې ده د شریفو ښځو بې عزتي کړې بیا مې دا وویل چې 9 کروڑه پاکستان دی چې د 2 کروڑه لال کړي نه او دا 7 کروڑه د سړي زامن شو نو په مخ مې توکا بجلیګر ملا پتو پولا اسلام خبرې کوا د حیا او د غیرت خبرې کوا مونږ ملک داسې هم دی چې دغه خدای غفور رحیم دی یا پلانی پیر زه مرید ما هغه پیر بچې دی ما خلاصوي دی خوا وګورئ یو مشهوره قصه ده یعنی مونږ پیسو د پاره هر څه هر څه کړي هر په خدای قسم که پیسو دا د سود د زکات پیسې دي دا د پاکستان وزیرانې ګرځئ مونږ وانه غستې خالص سود دی غل دی نامه یې پې د حلوا ایښې ده غل دی غل نامه یې پې د حلوا ایښې نو غل حلوا کېږي که ډېرې کاشوغې ورته راوړې خو غل دي که که په میز کرسۍ کېدي غل دي غل نه حلوا کېږي عزیزانو مونږ تباه دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي په جلسو کې وي په تقریرونو کې یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار لاس په لاس به ګرځېده دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدواره یو ورځې پیر صاحب ووتو د کوره راشه راشه نن د رب کارونه ګوره دا هلک کم بختې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو چې لوی پیر راغی ودرېده د یار سر ته په افسوس او په ارمانو ود بهر ته دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یریږه عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه
بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسه دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي نو بیا لوی پیر ویل روح زما د یار ته مال راکا نو روحونه پتا دیتے نہ جدا کا اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوبارا پا ما حکم شوه دے د کردگارا بیا لوی پیر ویلی تولی کوي شور اوس د تازین بے واخلم په زور نو لوی پیر می ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص اسرائیل الته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړیو چې د اوم اسمان د پاسه راغی ستړیو ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا نو روحونه ماله بیا په بیرته راکا بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې تا به دې عقل ومني اندازه کوئ دې خېټې حرامي شي دپاره مونږ تبای د دین په رنګ کې مونږ کم فراډونه او دوکې دې خېټې دپاره جوړ کړي د دین په رنګ د دنیا په رنګ خو پرېږده که نه خو دي نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې څوک ته په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همه واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې په چا غم غجا غوغا په چا خندا شوه حبیب ګله په شالم کې د سودا اندازه وکړئ او روحونه راوالوته او مړی په تخته او جنازه کې پراتو هغې کې ننوته او بیا راژوندي په بنګله رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا که بوت سلزله د سرو شي انسان نه دی بوت د سرو زرو یو مولی دی انسان دی یا هغه کې انسانیت راتلی شي یو مولی دی نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت د خدای په بندګۍ دی انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی دولت څه ستاسو د دې ملک یو ما ته وی چې یاره د ضیاء الحق سره به جوړه ونه کې لګاوندې چې لږ څه ترې واخلې نیمې توشي و نیمې مالزه ماله دومره لوی دولت خدای را کړی دی ماله دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکما یو بادشاہ دی یو فقیر ته وی چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم هغه وی زه نه علم بادشاهي وی نه علم وی ولې نه علې خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه علې نه ویل ځکه یې نه علم چې چو چتر سنجری رخ بختن سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ کستا د بادشاہ حوس به مې په زړه کې وي نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه او د بادشاہ حوس مې ولې نشته پړه کې زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب
ما ملک نیم روز به یک جونم خرم ویزه چې د نیمې شپې په بادشاه خدای خبر کړی ما والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشم وانلمه د نیمې شپې بادشاهي څه ده الله والا نیکان بزرگان دوه حصې شپه چې تېره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا او الله په خپل آواز کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم نو بزرگ ورته زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبا ما ملک نیم روز به یک جولم خرم د نیمې شپې په بادشاه چې خدای خبر کړی ما والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجکم والمه زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږی او در په در ګرځې او د خدای د دین خدمت کوې د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوې در په در خاورې په سر ګرځې پردو جومات دا تبلیغي جومات والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جومات والا دا واورئ تبلیغي جومات کاروان دی د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستی دغه وګورئ روټۍ خپله بستره خپله په ځمکه ستا جامې خپله وینځه کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي